یو شیخ یو جنۍ سره ناروا بې حیا بېهوده کارونه کړي دي او یې خپله ویډیو هم په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې وایرل کړې ده، په ټیک ټاک باندې شیر کړې ده. تاسو سره دلته دغه ویډیو هم شریکوم، تاسو په خپلو سترګو باندې وګورئ. زموږ ستاسو په ټولنه کې، زموږ ستاسو په پښتانه معاشره کې داسې بې غیرته خلک هم پیدا شوي دي، ځکه چې دا پښتانه دي، د بلې ژبې والا نه دي. ځکه ورته زه دا لفظ او دا ټکی کاروم. یو سړی چې غټه ګیره هم ده، ځان یې بدنام کړی دی. اگر که ګیره یو ډېر مبارک سنت دی، زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی او موږ تاسو ته پرېښودل هم پکار دي. خو دې بدبخت انسان چې خپلې ښځې سره یا خپلې یارې سره یا هر چا سره چې ولاړ دی، ویډیو یې هم د ځانه جوړه کړې ده او دغه ویډیو یې بیا ټیک ټاک له هم ورکړې. نن سبا په ډېر ټرینډینګ کې چلیږي. د نور هم ډېر داسې بې حیا کارونو ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې شته، خو داسې انسان چې د هغه ګیره هم وي او داسې بې حیایي وکړي، نو یقینا چې د خلکو ترېنه ګیله وشي. دا ویډیو موږ ته یو چاره ولېږله، خو په کتلو باندې موږ ډېر زیات خفه شو چې ولې نن سبا په خلکو باندې داسې کارونه شوي دي. که تاسو دا ویډیو کتل غواړئ نو موږ د لاندې ضرور کمنټ وکړئ. تاسو سره به دا ویډیو شریکه کړو. د دې ویډیو په باره کې به تاسو سره نور مکمل تفصیل هم شریک کړو. یو جهان مننه.